و یوه ښځه وه لیلا اخیلیه نومېده. لیلا اخیلیه دا ډېره حسینه وه، شاعره وه. دې سره چا واده و، مېړه یې مړ سو، بیا یې بل چا وړاندیز ورته د نکاح وکړ. نو دې خو واده نه کوو، بیا مجبوره سوله چې واده ورسره وکړي. نو چې واده یې ورسره وکړ، یو ورځ قافله را روانه ده. نو چې قافله را روانه ده، نو دا نوي مېړه د مخکیني مېړه قبر ته راورسېده. نو دا نوي مېړه یې ورته ویلې، وایي د تا مېړه خو مخکیني یو شعر ویلی و، تا ته یې ویلي ول لیلا اخیلیې، که ته د ما قبر ته راسې او د ما قبر ته سلام وکړې، زه به د قبر نه جواب درکړم، که جواب مې در نه کړ د ما قبر په ډبرو ووله. نو هغه نوي مېړه یې د لیلا اخیلیې ته پیغور ورکړ، وی ته سلام ورته وکړه، د سلام یې ورته وکړ، جواب رانغی. نو پیغور یې ورکړ. نو لیلا اخیلیه قبر ته نږدې راغلله، بیا یې ورته هغه شعر د خپل مېړه را په یاد قبر ته یې شعر ویلي، جواب رانغی. دلته یو بوم په قبر ناست و، موږ کونګ ورته وایو، پېژنئ کونګ؟ بوم د شپې ګرځي، د ورځې مزل نسي کوی، یک مرغ بوم، ټول خلک ورته بوم وایي. نو خو همدا یې نوم ده، شناختي کوکنک. صحیح ده، دا د نوم مناسبت هم څه ورسره. نو ای کې دا چې بوم راووته له قبر نه راجګ سو، دا اوښ وډار سو. اوښ چې داسې خیس که لیلا اخیلیه یې وغورځوله، دا څټ یې مات سو. لیلا اخیلیه جای په جای مړه سوله. قافله راکښته سوله او دا لیلا اخیلیه یې دلته دفن کړه.